السلام علیکم، سهار مو په خیر. په دې هیله چې زما اواز واورئ. اوري راکښېنستلو یاران، نیم بیده نیم ویښ نیم په کار اخته. موږ به داسې ولاړ شو ابشارو ته، وګورو چې هاخوا ته څنګه منظرې او لارې دي. کارونه غمیان دي که نه دي غمیان، دغه راسره دی، دا دواړه راسره دي. سهار په خیر دوستانو. د اختر څلرمه نه ده، د جمعې ورځ ده. درځه خیرله میلهوال خو نو ماشاءالله بیخي ډېر راغلي دي. د کندهار ده بیخي ډېر کندهاریان مو ولیدله، بیا دې اواز راغلی. بیخي ډېر کندهاریان راغلي دي. بلانه خوند کوي، ښایسته ځای دی، لاره یې بیخي ښه راغلی. بل ور بدخشان ته نه راځي، زما د اواز سره اساسیت لري بدخشان. ولا بیا ډېر وخت ما ته راځو که راځو. بدخشان زما سره مشکل لري، بدخشان ستاسو مشکل دی. بیخي غټ مشکل راسره لري. هېڅ څه وښه څونه جګ یې. ورته وګورئ څونه ښکلی ځای ده. خوشحاله څونه لار پاته ده دغه ځای ته؟ نیم ساعت دا مه کوه، 15 دقیقې لار پاتې ده. هغه رقم 15 دقیقې لکه دی چې ویله. یک خندهی بلبل غزل بخوانم؟ نه بخوانم. تو بخون. پشت سر شکر گویم بر خدای مهربان، باشد خالق و رازدان، آنکه ما را جسم جان بخشیده است، لطف و بیان بخشیده است. عدد نازل تمام پیغمبر تا که باشد مردمان را رهبر، نام پاک او به سفید محمد مصطفی. برای دل در قفس باشد، میل جهان دارد، نهایت جواب میل وطن دارد. قفس تنگ از نمیدانم پریدن، نمیدانم رسیدن، علامات در بیان آمدن من، آرم داستانی را پایان گذاری گردن من. برافتی رو به وفا یادم نکردی، با کاغذ نامه یادم نکردی، در مکتب خانه اسمی تو بودم، سبقداری استادم نکردی. بیابی در بغل تنگت بگیرم، بالای کاغلق تنگت بگیرم، بیابی از زبان قندت بگیرم، بالای کاغلق تنگت. دلی بودن در حیام جاودی، جو بودن نکردم تکانی. بس از دیگه. دلی بودن کلک مشکلم، جو بودن کلک مشکلم. ماشاءالله. ابشارو ته راورسېدلو، هغه مخامخ ابشار دی، ډېر جنتي ځای دی، پارزه دی. یو دغه اوبه چې رابهېږي بس دغه ځای پارزي، ډېر لوکس ځای دی. تراغ غلونا عكس سمك سركيجي ما واس كرافي نشي سمكي عكس سمك سركيجي عکس به دا خطر سمناک سر کېږي چې دلته اوبه پاش او کیمرې نن څه نه ګرځېدلاسي
ټلیفون اوس لا خېش دی زه به لازم هلې موږ دلته پټ غار دی ودرځئ چې بیا ګورو چشمه وای دا زما ټلیفون را خرابوي دا اوبه اوهو یو شاودان دی او دا خو غار نه دی دا فشار راسرانو ټلیفون مو لوند خېشت کیمرې لندې خېشتې کالي لانده خېشته عینکې لندې خېشتې پکښې وینم لانه موږ هم نوی لانده وګر سړي د مور چې نور یاران نه دي راغلي د مور چې موږ نیاتو چې سپین کالي واغوندو مګم شکر چې نه مو دې اغوستي بیا خدای بچ کړو وربسو یارانو ته چې ګرده راکښېنستلي دي مکمل که یا چیشی را پخ کړي دي چیشی را ایښولي دي چای ما پخ کړی وی خدای دې وکړي چې چپه کړی نه بیا نه پخ کړی خدای دې وکړي د خوراک شیان یې نه راسه خوړلي دي چویدي کورو ته تللي دي داسې شی بیا نسته کور داسې شی استخر الله چای چاته د شاه کامل صاحب دا چې پخ کړي دي دا مخستان غوښې دي اوس بیا تودو د چای سره خورو دی بدخوابه دي زه خپله نه خورم زه خپله غوښ خورم سلیمانه شکر چې سپین کالي مو نه دي اغوستي زه به پلان درکړم سپین کالي به په داله کې واغونده بله خبر به باران به روز موږ سره چم وکړي چې روز به موږ خیمه او ځای بای سره ټول کې بیرته ودرېدی دا خو چم نه دی دې ته بیداري وایي حاجي صاحب خوب دي سر سو والله اوس موږ کې سر راغلی ولې چې ډوډۍ وخورې سمېږي ډېر دا دی موږ را روان شولو دې هلته لانجې کښېنستله چې درانه وه موږ اوس خېږو داسې ده د ابشارو سر ته زه یم او معلم دی موږ ور وخېږو موږ په شکر دي ځوانان یو راځئ چې وخېږو چې لوړ ته ساده لوړ به بیا خبرې سره کوو ملګرو دا د غره لاره ډېره ښایسته ده خاص په شینګیا کې را روان یو زه داسې په دا دروغ کې خېږو زه ستړیا نه لري څه احساس کوې معلم صاحب چې داسې په دا شنه غره کې را روان ښه خوند کوي او ستړیا هم لري دا چې استادان هم را سره دي نو دغه څلور کسه موږ ورپورته کېږو خیر خیر راځئ لږ لاره پاته ده بس پاته لار بېله هغه څوکې ته روان یو لږ لاره پاته ده دغه ابشار ښار ته به اوس کېږو ورسېږو انشاءالله راځئ چې پرې ورځو دونه لوړ ولاړ یو اوس لا لاره داسې نرۍ لاره ده رنجه داسې ژور ځای دی کوه چې ورسایې ته نسئ دې ته نه کوي حاجي نور مېلمانه هم راغلي دي بنده ده یارانو سه چې د ډبرو لاندې کرار کرار سره کم لاره د شادۍ سې دا هم د ابشارو د غره تر نیمایي پورې راورسېدلو دا دی دلته یو ډېره ښایسته منظره وه خاص شینګیا دره څنګه معلم صاحب بیخي ښایسته دره ده دا یو لږ لار به لا تعقیب کړو بیا به
ټولو ملګرو ته ورښکاره کړو د خیر چې څنګه سره. ځای ته ورختلي یو که دا ځای ټوله مکمله ویډیو بیا ورښکاره کړو. معلم صاحب لاره خو خرابه ده ډېره نرۍ ده خرابه ده صاحب ورسره کوي که دا وخت وای دلته دا لاندې ځای ته وګوره داسې ډایرکټ ورګلیږي هلته په رود کې مونږ د شخصي دا لاره ده. لارې ډېره خرابه ده راځئ که راښه ای خدای نرۍ ده تقریبا یوه لویشت لاره ده یوه نونه یوه نیمه لویشت میده روان یو استادان صاحبان هم راپسېږي دا ګرده میده روان یو ښایسته شنه لاره ده ګرده لاره درخچېږي سایېږي ښایسته یو لاس اواره دغه ژوره چې هغه مې اول کاټ کړله داسې د لاندې د خوا راوختو اوس نو داسې یو لاس لاره یې ورته جوړه کړې ده کور یې ودان یو لاس لاره ده. الله 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 دلته به دا د غره په سر کې تونل هم راباندې پېښ شو انچیکه ځای دا ستاسو د لاندې لار ته وګورئ دغونه ژوره مخته داسې تونل. معلم صاحب په دا تونل په باره کې ته څه وایه؟ دا سپیکرونه کې سالنګ تونل دی دا دغسې ډبره پر بلې ډبرې پرته ده ترایت چې تر اوسه څنګه اشته دا که راشوی شوه چې څه به کوو بلې ډبرې څنګه ورکړې دي پر دې تکیه اچولې ده بخیر رسیدیم دا د ملګرو راورسېدلو تر ابشار اوس دا یو څه لوړ یو دغه لاندې ابشار دی تاسې ورته وګورئ زما خو زړه ریږ شي داسې پللې دي شینګیا یې جوړه کړې ده دا ابشار دی ها اوس به نو داسې پسې ورشو شاوخوا ته څنګه لاره ده دغه ابشار خو نو هغه یې لاندې طرف دی داسې دا لاره ګرده تکه شنه ده ته چې ما په باغ کې روان یم. معلم صاحب څه کوې؟ ملګرو دپاره ښه دی چې د نږدې څه د ابشار وایي دا خو د غر پر لوړ دی ابشار ښکته دی قرار به ورته ده چې ونه لوېږي و ملګرو دا هغه ابشار دی چې د تونجې لوړې څخه یې لاندې اوبه لوېدلې نو دا هغه ابشار دی ورته راورسېدلو ورته راوختلو دا لارې ملګرو ورته خرابه ده سړی ورته راته کېدای نه شي نه ښویېږي خو بیا موږ څه دپاره دغونه کوښښ وکړئ چې ده ځانونه ورته چیش کړو ورته را نږدې کړو ورته راتاو کړو وینئ خو یې تاسو پخپله انشاءالله ښایسته ځای دی ژوندي او آباد اوسئ موږ هم داسې خولې کړي دي خوارې مو کړلې د څه لپاره خولې مو ډېرې کړي چې اوس ونه شویلې دا ځای ډېر شوی دی نرۍ اوبه داسې د غره په سر بهېږي خورا پیاري موسم دی هغه د واوا خبره ښایسته ځای دی ډېر خوندور ځای دی طبیعت تازه کوي ګرده تک شین اوبه روانې دې خواته هم نرۍ دې خواته لا غر یو څه جګ دی خو اوس دا یو موږ پکښې روان یو د ځان تر یو منزله ورسو تر یو ځای ورسو چې دا غر د ابشار ګر سره کې را روان تر کومه ځایه دی ملګرو د ابشار تر یو ځایه پورې راورسېدلو دا چې وایي چې دا د اوبو په ډک مې اواز درځي د ابشار تر یو ځایه پورې راورسېدلو موږ ټول ابشار خلاص و هغه مخته نور ابشار هم پاته دي دا چې راسره وګورئ دغه چې لاندې تقریر پر غره څخه لاندې ولیږي زما او د معلم صاحب مخته یو نوی مشکل ستاسې دا غره ته وګورئ ګرده دا غټې غټې کاڼي چې داسې به خېږي هغه خوا ته بالا داسې لاره نشته داسې به په دا غټو غټو کاڼو کې به خېږو څه کچام کوو معلم صاحب لا خېږو خېږو پایا پرېږدو پرون چې وختلو نن هم خېږو یخاره خېږو یارانو تقریبا د 20 دقیقې راسته د غرو په مابینځ کې روان یو
خورا ښایسته لاره ده، ډېر ښه خوند کوي. دا د چینې پای ته ځو مخته نو غر دی، بیا هغه بغل ته چې نه کټ شوی ده وګورو تر کومه ځایه موږ تلای شو. څه پیغام لرې؟ بس هغه پیغام ده فشار خلاصوي چې د کومه ځایه شروع شوی دی که څنګه دی چې لا متغله زه به تر پایه چې ټوله دوستان یې راسره وویني. نو دوستانو ته د هغه اخري څه کې راورسېدلو تر کومه ځایه چې موږ تلای شو. هغه څوک به در ښکاره کړم بلا مخته د تګ لاره موږ ته نشته. بالا بېرته ځو د خیره. دغه ځایه راغلو موږ ته مو دا غر دی داسې چې د خطو سم ځای نشته پکښې چې معنا خطر یې ډېر دی. نو دا به پوه شو بالا به دغه پل فاینل نقطه ده. رانو دا د هغه لاندې رود ویوم د هغه لوړ رود تر هغه لا دغه نه لوړ یو. داسې شین ځای دی، کورونه خلکو د غرو په سر کې جوړ کړي چې تر داسې غره لوړ. داسې ورته ګورئ تاسو بیخي په سیمه معنا ښایسته منظره ده. داسې لارې ته راختلي یو ملګرو، پر داسې لار راختلي ته ورته ګوره خاص د غرو په چلو کې روان یو. دغه یو څه لاره ته پاته نو موږ د ابشاره څخه راوځو د وتو په حال کې یو. ماسټر ماسټر نه کاسټر دس کېږي لاره باندې ده په دې خاطر تورته ګوره داسې حال دی. اوس زو د افغانستان او تاجکستان ګډ بازار ته په اشکاشم ولسوالۍ کې دي. د دې ساعته بیا 3 ساعته نور لار ده. خورا وایي لوکس بازار نه دی، شان لوکس دی، خرڅېږي پکښې لوکس. د دوو سیندو په مابین کې بازار دی، ډېر خوندور شی دی. دلته راشي بیا بل ځای خبرې. پر موږ باندې ناوخته سو د دوو نه پورې د خاطرو. یو هغه یو دغه دا غره ته ختلي وه او لاګونه خو نوتس دلته وکتل ټول یې جوړ کړي دي. نو ټلیفونان هم کار نه کوي راته کېدل. 2 ساعته یې راباندې ناوخته کوي. دلته ټول پروت یې امیرګه ټول ولاړ یې ټول ناست یې. ځای چې وتلو د خیر رسېدا اشکاشم ولسوالي بازار مشترک هغه د شنبې په ورځ نن ورځ غرمه ماښام ډوډۍ بالا کار خلاص. نو زموږ پلان بیا خراب شو. موټران وینئ ګرده ولاړ دي، مخته لاره بنده ده، سیل راغلی دی، مختونه سوځه دا غر راښویدلی و، مخته بیخي لار بنده ده. نو بازار پاته سو، پس برکت به بدخشان وریا یو ځای شپه کوو بالا کندهار. نو چې پلان واوښتی سرپرایز دی. ښه په 2 ځایو کې کیسه بنده ده، 4 ځای ولاړو، نو دواړه سرپرایز، یو ځای تللي یو ځای ته نه تللي. تاسو دوایو کې چې هغه نه تللي ځای ته ولاړ سو، نه تللي ځای ته ځو، نه درته وایم ولاکه درته وایم.
فیض آباد ښار ته راورسېدلو د بدخشان دا فلحال په ښار کې یو نو اوس دلته رالو په یو هوټل موټل کې ډوډۍ وخورو د غرمې ډوډۍ چې مو خوړل بیا نو مخ پر ځای ورو شوم انیا در شو هغسې کار را بند سو په اکسسریز والا کار بند سوی دی سلام علیکم په خیر وروره خیریات دې کرارې ده شپه وروسته په خیر دی شکر دی خیر چیش کار دی را بند دی کار دې در باندې زه درته وایم په لین راکړه دی وایي په یو نیم سل دی سره کم لین چپلان لین وګورو هغه د نیم سل په کم لین دی په بازار کې هغه به د ویډیو ما صاحب غونی واخصل اخیره برات بیا ولې له سې ګران کړی دی ولوم د پروش راکی زبې چا ویل؟ کیا غونی برات زبلا کله په پیس رالو دلته یو هوټل ته وای خورا لوکس ځای لري د ناس د پاره خوراکه نه خبر هوټل و رستورانت ساحل دریا او خواته اوبه بهیږي په دغه ځایو کې خورا ښایسته د ناستې ځایونه لري دلته به د غرمې ډوډۍ وخورو بالا به حرکت وکړو د خیر سره ځای خو نو تاسو ته نه در شو نه تاسو کو تاسو څنګه د انصاف لري ها دا ځای کې بخښینو د خیر سره دلته به ډوډۍ وخورو د دې ځای بیا ګټه په چیش کې ده دلته ډوډۍ خوره لاندې ښه مستې اوبه بهیږي سلام علیکم صاحب وروره په خیر یې خیریات قرارې ده شکر تاسو یاست په خیر یاست الحمدلله ژبه چې دا زموږ د ځای ده څنګه ژبه چې دا د کندهاریانو ده ښه دا په پارسي خبرې در سره کولې ښه شمال خواته سوامه ښه ډېر شمال چې ورسره وتړې باره خو نو څه زیاتېږي هو څه وخت راغلي واست موږ اوس دلته راغلو اوس رالاست د دې ګرځو باره بیا د کابل خواته لرې ځای چې یو ځای در وشو شتلو کس ځای یا بیا نو وینه تر نورستان له علاوه دی چشمه یاسیج بهارک بازار ته چې ورسېدلاست په چپه لاس کې به کاټ دي شهدا ولسوالي چشمه یاسیج تر نورستان علاوه دی 4 ساعته خامه لار ده اوکې 4 ساعته داسې خامه ده چې ما ډمبر نه دی نور باندې دغه ده یا هغه خو ډېر خراب دی دا سمه ده ما د ډمبر نه دی نور ګرځي یو لاس د ډبو دغه موږ نه لرو پاسو را سره لاغه نه ګرد لار داره کم ده بس دواړې خواوې لکه په جنت کې چې روان مقصد پر پښیمانه کېږي نه چې ورسي ګرد لاره منظره ده ډوډۍ راوړل قابل پلو دی کبابونه دي کړایي ده هغه نور ولاکه چې څه راوړي و دغسې مست مال یا جسا په لاس کې قبلی پلاو بېشک دا کباب دی کباب پلو دی مستی دی سلاته ده کړایي ده دا کډو دي دا بیا دی د هرې ډوډۍ سره د هغې شګوخي د معنا خوراک مرک سره دغه د دې د هوټلو بیا دا شان زموږ خوښ شي زموږ خوا ته چې به بریاني راوړه درته کښېږدي خلاص دوی بیا نیکې جنازهیي هم هغسې نه ده مخکې تر ډوډۍ وروسته تر ډوډۍ سرخان پوچ ډوډۍ مو وخوړله محمد وخه بالا زو مخ حرکت دی مخ پر داسې تاسو ته خو نو داسې نه در معلومېږي دا کومه خوا ده خیر داسې ځو
بدخشان د لارې هغه اخري خراب ځای دی ویني قرار اوس چې په کوټ کې نه مې خوښي تر دې وروسته به لا ځایونه ګرده سم دي او دلته چې دی یو بازار دی دغه بازار خاص در باندې وینم د دغه دپاره د موټر راته سوی موږ ناوخته دی بله موټر نه درېږي بالا زه درخېږم دوستانو دا د کشم ولسوالۍ بازار دی په دې بازار کې دا د بدخشان هغه اخري ولسوالۍ دی چې وځي او چې ورته راځي اوله ولسوالۍ ده دلته نو بیا بادام دوستي او دا شان یې ټوله په دغه باندې پېیلي دي په تارو باندې پېیلي دا لانونه دا دې کسي دا لار ته 100 افغانۍ ورکوي بده ها؟ کدام پسته خوبش است؟ نه خلاص هذا بس جاي ماشي این به 100 افغانی نه این خوبش نیست؟ نه کیسه امی بده یک دانه زود بده ها یک دانه زود بده دیگه چی چیزا داریم اما بادام به چند است؟ بادام 50 بده بادام 50 روپیه است نه وطنی است بیا پیسه که غواړئ چې پر میله خوند واخلئ استراحت به کوئ د هر وخت چې د لمانځه سو ودرېږئ او د سنت تازه کوئ لمونځ وکړئ کوم انفرادي کوئ هم ښه ده کوم په جماعت کوئ خو بیخي ښه خبره ده استراحت کوئ تر څو ستړي نه سئ موټر مو ونغمئ لار مو ونغمئ او پر میله خوند واخلئ دا معنا نه لري چې به ځان ستړي 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 اخر نه پر میله خوند اخیستی نه پر لار اوس که نو موږ ستړي وای دا لمانځه ته نه وای درېدلي د دې منظرې څخه به موږ څنګه خوند اخیستلی ته دا وګوره څنګه ښایسته منظره ده خوندور دغه اوازونه درېدل په ستړیا کې نه راځي و دا خو بیا موږ نه نارې ډېرې وو یا نارې نه وو انرژي یا داسې یخ شی وڅښو په هغه صورت کې تېرېږي نارې مو درسره یو بیا زما سره شمال یو څه مشکل لري خدای زما سره هم لري چاره ما ورته چې دا راسو در کندهار راوځو اوازونه مو ودرېږي دا سبا هغه څنګه روان وي دی لکه چې بیا سر ته یې لاسې نارې وي ما ورته ویل هغه انرجیانې څښو کابل مشکل نه راسره لري وه سالنګ مشکل راسره چې دا راواوړه اوازونه را خراب کړي هغه ډېر حلوړ شو بخښته څه هغه دا امیر صاحب دا څه علت دی دا شمال ولې زما او د سره مشکل لري شمال په خپل ځای پرېږده د شنبې بازار موږ نه وو ورغوښتي زه نه هم خوښ دی وجه نه وې غوښتي ستا سره موږ هم پاتې شول خیر بیا چې څه په ژمي کې راولم څه وایه په دوبي کې لار باندې په ژمي کې نه یې باندې د خیر د خیر په ژمي کې نه باندې هره میله پای لري خو دا زموږ د میلې پای نه دی ما اواز خراب دی نورې خبرې به دی درته وکړي نو هغه ځای ته راورسېدلو چې تېر واري مو دلته شپه کړې وه دا خوا بېرته پر راغلو سبا د خیر روانېږو ځو